د نفتو 25 نورو څاګانو په فعالېدو سره به د آمو دریا نفتي حوزې ورځنی استخراج له 2 تر 3 زرو ټنو پورې ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت د انرژۍ سکتور وده او پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې او غواړي چې په دغه سکتور کې د کورنیو سرچینو پر مټ خودکفایۍ ته ورسیږي. اسلامي امارت په همدې موخه د آمو دریا نفتي حوزې د نفتو استخراج پیل کړی چې اوس مهال یې په نورمال ډول د استخراج چارې دوام لري. اسلامي امارت د انرژۍ په سکتور کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب او د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړي دي. په همدې موخه د کانونو او پټرولیم وزارت سږ کال په پلان کې لري چې د آمو دریا نفتي حوزه کې 25 نور څاګان هم فعال کړي. د یادو څاګانو له جملې 18 نوي کیندل کېږي، د 2 اکتشافي چارې پیلېږي او 5 هم پخواني څاګان دي چې بیا ځلې ترمیم او رغونې ته اړتیا لري. د آمو دریا نفتي حوزې د تیلو استخراج کچې د زیاتېدو په موخه د نویو څاګانو په کیندلو او بیا رغولو سره به د استخراج ورځنۍ کچه له 2 تر 3 زرو ټنو پورې ورسیږي. دا په داس حال کې ده چې اوس مهال په آمو دریا نفتي حوزه کې د تیلو 24 څاګان هم فعال دي چې په ورځني ډول ترې 1350 ټنه نفت استخراجېږي. استخراج شوي نفت په هیواد کې دننه پروسس او د ورځني بازار د اړتیا یوه مهمه برخه پوره کوي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن